څو ځله دې ګناه کړې ده، څو ځله دې مخ اړولې او څو ځله دې د ستړیا احساس کړی دی. بیا دې د خپل ځان سره دا فکر کړی دی چې آیا الله تعالی به ما له دې ټولو ګناهونو وروسته هم قبول کړي؟ جواب یې د الله سبحانه وتعالی په کتاب قرآن کې دی چې د الله تعالی د رحمت دروازه تل خلاصه وي، هیڅ کله نه تړل کیږي. الله تعالی فرمایي: ای زما بندګانو چې پر خپلو ځانونو مو تېری کړی دی، د الله د رحمت څخه هیڅ کله مه ناهیلي کیږي. یعنې هیڅ کله دې ګناه د الله تعالی له رحمت څخه مه لوړوه. الله تعالی له موږ څخه نه غواړي چې بې ګناه او کامل کسان واوسو، بلکې غواړي چې موږ عاجزه او بخښه غوښتونکي واوسو. الله تعالی غواړي چې موږ په مات زړه او په اوښکو ډکو سترګو سره د هغه دروازې ته ورسو، ځکه هغه زموږ لپاره یوازینی پناه ځای